تازه خبر: طالبان څنګه خپلو بریدګرو ته پیسې او ځمکه ورکوي؟ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د وزیر تازه څه ویلي دي؟ جزئیات په ویډیو کې را سره وګورئ او چینل حتما سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. د افغانستان اسلامي امارت نوی اقدام. کورنیو چارو وزارت وایي د هر ځان پیدایي یعنی ځان وژونکي کورنۍ ته یوه نومره ځمکه ورکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خپلو هغو جنګیالیو چې تیر کې پیدایي حملې کړي کورنیو ته د نمرې ورکولو خبر ورکړی دی. کورنیو چارو وزارت ویان قاري سعید خوستي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي. تېره ورځ کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني د هیواد په مرکز کابل انټر کانټینټل هوټل کې د شهیدانو له وارثینو سره غونډه وکړه. د کورنیو چارو وزیر په خپله وینا کې د شهیدانو او مجاهدینو د جهاد او قربانیو ستاینه او قدرداني وکړه او دوی یې د اسلام او هیواد اتلان بللی دي. حقاني د فدایانو د یادګارونو پاک زړیتوب، تقوا او کارنامو څخه په تفصیل سره یادونه وکړه او هغوی د مومن ملت اتلان یاد کړل. حقاني زیاته کړه اوس باید موږ او تاسې د خپلو شهیدانو د ارمانونو د هر قسم خیانت څخه ځان وساتو. د غونډې په پای کې د شهیدانو کورنیو ته 10 زره افغانۍ او لباسونه تقسیم شو او د هر پیدایي کورنۍ ته د یوې نمرې ورکولو ژمنه ورکړل شوه. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.